السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. ویورز که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویور نن زموږ د ایم ایس ورډ دویم کلاس دی او په اولني کلاس کې پرون موږ زده کړي وو چې ایم ایس ورډ به موږ څنګه انسټال کوو. په هغې کې موږ ټول کمپلیټ ایم ایس آفیس او جدا چې موږ څنګه ایم ایس ورډ انسټالولی شو نو د هغې انسټالیشن چې د هغه موږ یې زده کړو. اوس به موږ دا زده کوو چې ایم ایس ورډ به موږ اوپن کوو د کوم ځای نه. نو ایم ایس ورډ په دوو طریقو باندې موږ اوپن کولی شو چې څنګه دی موږ انسټال کړو. نو د ډیسکټاپ باندې زموږ سره د ایم ایس ورډ د آیکن نه راځي، نو دی په سټارټ ته موږ راشو او په سټارټ کې به د ریسنټلی ایډیټ کې چې دی زموږ سره ای دلته کې به راغلی دی ریسنټلی ایډیټ کې. اوس دی ما د مخکې انسټال کړی دی نو دې نه دی دغه شوی دی لړ شوی دی او یا چې تاسو یوز کوئ نو موسټ یوز پروګرام چې دی هغه په دې ځای کې پروت دي. نو دلته کې به موږ ورکو په دې سرچ کې دویمه طریقه دا ده چې وین ورډ چې موږ کله ورکو نو دی به زموږ سره ډیسکټاپ اپ د ایم ایس ورډ چې دی به راوالي، د ایم ایس ورډ دا پروګرام به دی راوالي. په دې باندې بیا کلیک وکړو، ایم ایس ورډ به موږ اوپن کړو. ایم ایس ورډ چې اوپن کېږي بس د هغې هم دغه ایم ایس ورډ چې موږ کله اوپن کړو نو دې کې دا بیا زموږ سره د تیار ټمپلیټس هم دي. په دې باندې موږ کار کولی شو، لیټر یا بزنس لیټر یا اپلیکیشن وغیره څه ډیزاین کول غواړو نو په دې کې موږ کار کولی شو. او د بلینک ډاکومنټ باندې چې موږ کله اوپن کړو نو دی به موږ له بالکل چې دی بالکل خالي یو پیج راکړي. په دې کې بیا موږ څه کول غواړو نو هغه پکې کولی شو. دا چې دی ویورز کتونکو دا بره دا کم دا پټه چې ښکاري دا بلو کلر دا زموږ سره ټایټل بار دی د ایم ایس ورډ. ورپسې فایل ایډیټ ویو انسرټ فارمیټ ټولز ټیبل وینډو او هیلپ دا کم پټه چې ښکاري دی زموږ ته دی ته موږ مینیو بار وایو. دی مینیو بار دی. لاندې چې دا کم آیکن دی بلینک پیج دی فولډر دی سیو دا کم آیکن چې پرې راغلی دی دا زموږ سره دی سټینډرډ بار. او دا لاندې چې کوم بیا موږ د دې ټیکس وغیره بولډ ایټالیک انډرلاین او لاین موږ اخوا دېخوا کولی شو نو دی زموږ سره دی فارمیټینګ بار. دا زموږ سره کنټرول باکس دی او دې پټ ته چې دی دې ته موږ رولر وایو. رولر دا زموږ سره رولر دی. دې لیفټ سایډ ته او بر اپ سایډ ته چې کوم دی بره سایډ ته او دې ګس طرف ته چې زموږ سره دی زموږ سره رولر دی. دلته کې زموږ سره دی په دا د کومې نه چې موږ د ایم ایس ورډ دا پیج کته او بره بوی شو دا زموږ سره سکول بار دی. دلته کې لاندې دې طرف ته هم دی او دې ښی سایډ ته هم دی. بیا زموږ سره دلته چې کوم یو لاندې کوم موږ څه استعمالوو هغه زموږ دلته کې راځي نو هغه زموږ سره ډرایوینګ بار دی. او د هغې نه لاندې زموږ سره بیا سټیټس بار دی. دا زموږ سره ورک پلیس دی او کم ځای کې چې موږ لیکایي کوو دا نښه چې کته بره کېږي پړقېږي موږ ته دا زموږ سره کرسر دی. دې ته موږ کرسر وایو. بیا زموږ سره دا چې دا زموږ سره فایل ټیب دی. دا زموږ سره یو ټیب دی. دا هوم ټیب، انسرټ ټیب، ډیزاین ټیب، لی آوټ ټیب دا زموږ سره فایل ټیب دی. دا ټیبس دي. او دا چې کم کې موږ کار کوو نو هغې ته به داسې وایټ شان نشان راغلی وي، سپین نشان به ورته راغلی وي. دا نور به په بلو کلر کې او په وایټ کلر کې به لیکلي او دغه به په وایټ کلر کې سپین کلر کې به او په اسماني کلر کې به لیکلي رنګ کې به لیکلي. دا زموږ سره کرنټ ټیب دی. دا زموږ سره بیا ادر ټیبس دي. دا نور ټیب دې ته موږ خپل دا کم کار چې دا موږ اړولی شو چې موږ په کم کې کار کوو. انسرټ ډاکومنټس انسرټ کول غواړو، ایمیج انسرټ کول غواړو نو دا موږ په دې باندې انسرټ کولی شو. ډیزاین موږ ډاکومنټس لیکول غواړو نو په ډیزاین کې موږ کولی شو. بیا دی زموږ سره دا چې کومې بټنې دي دا بولډ ایټالیک انډرلاین نو دا زموږ سره کمانډ بټن دي. او لاندې چې به دی زموږ سره دی دا کلیپ بورډ فونټ پیراګراف دا زموږ سره ګروپ نیمز دی. دا زموږ سره د ګروپ د دې پیسټ کټ کاپي او د دې چې کوم نومونه دي بولډ ایټالیک انډرلاین د دې په جمع چې کوم نوم دي فونټ پیراګراف سټایل او ایډیټینګ دې ته موږ ګروپ نیم دی. دا زموږ سره ګروپ نیم دی. ورپسې بیا دلته کې که تاسو وګورئ یو وړوکی شانتې کرسر دی. په دې کرسر ته بیا موږ ډایلاګ
باکس لانچر وایو ډایلاګ باکس لانچر او دلته کې بیا دی زموږ سره دی په دې دلته چې کوم ایرو نشان دی دغه چې دا نشان دی د کس طرف ته دې باندې زموږ سره شو ګیلري دا ګیلري چې دا پې شو کوي او د دې ځینې زموږ سره چې دی دا هایډ ریبن او شو ریبن دا ریبن چې موږ شو کولی شو او هایډ کولی شو او دلته چې بیا زموږ سره په دې اپس کې کوم نشان دی نو دې ته بیا موږ ریبن ډسپلی اپشن مینیو وایو ریبن ډسپلی اپشن مینیو دا به زموږ سره شو کېږي دې نه بیا چې دی دا موږ شو کولی هم شو شو ټیپس او بیا یې چې دی آټو بیا یې شو کمانډ د دې نه بیا موږ دی هم شو کولی شو دا دا د بره پټې ته بیا مونږ د بره پټه باندې د ګس طرف ته په دې اخري ګوټ کې دا زموږ سره کویک ایکسس ټول بار دی دا هم تاسو ته زموږ سره ټیپس دي دا زموږ سره کمانډ بټنز دي او دا زموږ سره ګروپ او دا زموږ سره لاګ نو دا دی زموږ سره ایم ایس ورډ او په دې بلینک پیج کې چې دی بیا مونږ کار کولی شو نن مونږ دا نمونه وکړو سبا رب انشاءالله بیا په دې پیج کې کار کوو د الله په امان